کوس او د هغه څخه د مني وتلو پټ رازونه او خوندونه. سلام دوستانو، زموږ د ویډیوګانو مقصد تاسو ته لارښوونه ده. که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې ښځه هم فارغه کیږي، څنګه فارغه کیږي، ولې فارغه کیږي او څه وجوهات دي، کوم وخت کې زر فارغه کیږي او څه وخت کې کیږي. که چیرې میرمن فارغه نشي څه تاوانونه لري له ځان سره، او یا کله چې د میرمنې جنسي خواهشات پوره نشي نو هغه سره بیا څه کارونه کیږي. اوس په دې ویډیو کې تاسو ته ټول پټ معلومات ښایم چې میرمن څنګه فارغه کیږي. دوستانو، نو انسان ته چې الله جل جلاله کوم خواهشات او خوندونه ورکړي دي، دا چې په کوروالي یا سکس کولو کې سرته ونه رسیږي نو انسانانو ته آرامش نه رسیږي، که نارینه وي او یا هم ښځه. څرنګه چې خاوند په سکس کولو کې د انزال خواهش لري، میرمنې هم لري. د میرمنې هم زړه کیږي چې خپل مني د شرمګاه څخه خارج کړي او زړه آرامه کړي، خو مخکې له دې باید تاسو کې هم دومره طاقت او قوت وي چې هغه په ښه توګه انزال ته ورسوئ او بیا ځان انزال ته ورسوئ. اوس دا ګورو چې څرنګه یو نارینه په کوروالي کې انزال ته رسیږي او همداسې په ډیر خوند سره میرمن هم انزالېږي، او د میرمنې د انزال کېدو څخه خاوند هم ډیر خوند اخلي کله چې میرمن انزالېږي. په کوروالي کې د ښځې انزال ډیر ضروري وي. څرنګه چې خاوند د تسکین لپاره مني خارجوي، نو همداسې میرمن څو چنده آرامش د مني د خارجېدو سره ترلاسه کوي. خو داسې میرمن هم شته چې هغوی ته دا معلومه نه وي چې فارغه شوې ده یا کیږي او یا پاتې شوې ده، د انزال معلومات نه کیږي. اوس یې تاسو ته علایم وایم. دوستانو، علایم یې درته په بله ویډیو کې وایم. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، او که مو لا هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګونګړي نشان ضرور ووهئ.